د بلوچستان جګړه له اورګاډي وروسته د پوځیانو پوستې هم نیولي. پاکستان وایي بلوچان له افغانستانه امر اخلي، طالبان وایي د خندا وړ خبرې مه کوئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه ویډیو خپره شوه چې بلوچستان کې په ریل ګاډي د بلوچ اتلانو برید کې سلګونه پاکستاني عسکر برمته شوي دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې بلوچان عام خلک یوه خواته کوي او بیا یې خوشي کوي او پوځیان بلې خواته وړي. ویډیو کې راغلي چې کومه برخه کې چې په ریل ګاډي چاودنه کېږي شاوخوا د بلوچانو کمانډویان ځای پر ځای شوي دي. د بلوچانو اعلامیه کې ویل شوي پاکستاني پوځ د خلکو غولولو لپاره ادعا کوي چې ملکي خلک یې آزاد کړي، خو حقیقت کې یاد خلک په لومړیو کې د دوی د فدایانو لخوا رخصت شوي دي. په همدې حال د پاکستان دولتي راډیو ادعا کړې ده چې د بلوچستان د ریل ګاډي بریدګر په افغانستان کې له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې دي. بلخوا د بلوچو وسلوالو ډلې BLF د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو د بلوچستان بلیده او ووډ ولسوالۍ کې پر پوځ او پولیسو دوه جلا بریدونه ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 7 پوځیان او 3 پولیس وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې بلوچ وسلوالو په دغه بریدونو کې د پاکستاني پوځیانو یو موټر له منځه وړی او له پولیسو څخه یو شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي او پوستې له نیولو وروسته سوځولي دي. طالب فعالانو د پاکستان یاده ادعا د خندا وړ بللې او وایي چې پخوا به یوازې TTP پر افغانستان تاوانول، خو اوس بلوچان هم تاوانوي چې د خپله د پاکستاني ریاست د ماتې په معنا دی. د طالب فعالانو په خبره چې پاکستان خپل استخباراتي اداره ډیره نامتو ګڼي، خو حقیقت کې بیا دومره بیکاره دي چې د داسې سترې حملې څخه آن خبر هم نه وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.